سراقہ بن مالک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسی دعوت و انعام د پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ سراقہ راغے اسبان دی سور دے زمنگا اطلاع باور کی سلو خان ستاو زما پا سربان دی نام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی یا اللہ بد دعائی اکڑا یا الہ العالمین د سراقہ اسپس مکہ باندے انیسا گرفتار کا امام بحقی رحمت اللہ علیہ او فتح الباری دوارا دو روایت نقل کی یو روایت دادے چددی اخاتر زنگنونو پورے خخشوا فتح الباری لکلی سیرت ابن حشام لکلی وی دغا اخا دخسینی پورے ازمکی انیولا اثر دغا اسینی پوری ازمکی انیولو سراقہ پی برسور دے نبی علیہ السلام تے آوازو کو اے دا اللہ پیغمبرہ واللہ ترشتنے نبی ستا ملگرے رشتنے دے منگتا دعاو کا زمادی دخدے پزاد قسم ہوئی زبستا راس شاہ تخکار کو منا لاس مم کار نکے بدن مم بے حص شو نبی علیہ السلام دعاو کڑا یا الہ العالمین سراقہ و سورلی اللہ محفوظ کا سراقہ ورطوئی ماتا یو کاغذ راکا او کاغذ د پاس اولی کچے تما معاف کرے تما سکڑے سن کرے ایرو خیار دے او خیار بولی نوی دا آغا سراقہ دے عزیزانو نبی علیہ السلام دعا اکڑا صدی خیل دے ماتا تعلیم پا واقعہ کے دار آگے سوک در سربت کی مقابلہ کی بور سرا مقابلہ کی بور سرا دا زما دا نبی سنتی صدی خیل دے زما قاضی بابا رحمت اللہ علیہ تفسیر کی فرمائل وہ ایک دننچا فطرت داوے موسیٰ علیہ السلام والارض قارون تے بدعا اکڑا یا اللہ قارون پس مکہ دننکا قارون اسمکی تلان دے روان دے موسیٰ علیہ السلام مبارک میں تے مخوار دیکھوا ورطا مخنرہ اڑی غصہ دے ورطا قارون تباو برباد شے زمان دین پورے د خندا اکڑا لیکن زمان نبی میں د قارون پشانتی بدعائی ورطن کی زمان نبی زمان پیغمبر ہوئی یا اللہ دعا دا اکڑا خدایا دیما ما تا ذرن راسی یا اللہ تی دسم کی دا عذاب نخلاص کا سراقہ ور تراغے ما تا خطرہ کا خط باندی اولی کچ ما سراقہ معاف کرے رے خط باندی نبی علیہ السلام فہیرہ توی تو ورط اولی کا فہیرہ لگے رے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخوان اولی کل چھ سراقہ زما دخوان معاف تے عزیزانو تاریخ لکلی دی سراقہ لاڑو مکی مکرمی تا ابی جہل ورطا راغے چاورتا ویلی سراقہ تلے در رسول اللہ قتل پسی انعام بوڑی سراقہ چکل راغے ابی جہل ورطا راغے ورطوی اے سراقہ اے دا مالک زویا انعام دی واغستو کنا اگورتو یا ابا الحکمہ زمانی تو خدے پزاد قسم ہوئی واللہ زمانی پر رب دا کائناتو قسم ہوئی کم واقعہ چی ما سر تیرا شلا او تا دا پیغمبر لی دلے وے تا بم وربان دی ایمان راوڑے وے سا ابی جہل ورتوی چپشا واقعہ بیان وما خلق کی با انقلاب راشی سچ دلی پٹے اساتا سراقت گورا عزیزانو تاریخ اڑان دیزی ورپسی لسم کال دا مکی مکرمینا پیغمبر علیہ السلام فاتحان رازی مکہ مکرم فتح شلا سردار کونن مبارک می تپوسو نکول پلان کیس شو اور چاہ تپوس پہ کولو قسم دے زمان نبی دا نبواری سوک دے زمان دو توری لاندی جہنم تا ارسیگی زمان نبی الرحمہ قولوا صلی اللہ نبی الرحمہ زمان محبوب بارک ربو ایمان لے گلے اے زما حبیبہ مگر رحمت میلی گلے دا پارا دا عالم نہ سراقم پا عالم کے راغے سراقہ لاڑو یو طرف تے زان ڈڑے تکو
ولی دیکھ خو اغا کسان براغلی وی زما حال ورطا معلوم وی ما دا رسول اللہ پسی تورا گرزولا ما دا رسول اللہ پسی منڈی والی ارو چاہتا پتدا سورا قزان ڈڑے تکو سردار کونن میں جعرانی تلاڑو چیر تلاڑو جعران اغزے دے خلق زی عمرت کئے 70 پیغمبرانو داغی جماعت نا عمر کرے دا جعرانی تمی سرداری کونین لاڑو عزیزانو زماد نبی سنگنا لسکسان انسوار دی خواہ لسکسان انسوار دی خواہ لسکسان انسوار شاعتا لسکسان انسوار مخے محبوب می پمیس کی دڑیوی پشان دینا دنور پشانتی پڑکی گی احرامو نے اتڑلو او بید جورانی نرا روان دی سراقا یو خواب الخوا گوری پا کملار میں معشوقی تور شما عزیزانو یو ڈلکی ورن نوزی دان سوارو زوانان تی تپوس کئی سوکے سکے دا نبی علیہ السلام خواتا وی اغوی پرین خود لما بیا بلی ڈلی تا حتی تردی چی چار چاپی راتاوی دلما او چاپر خودلمنا داد نبی عاشقان دی عزیزانو سراقوی سرداری کونن اشارہ کڑا وستاد شان قربان شم اے نبی سمرلوی مقام اللہ در کڑے دے زکا اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زماد نبی شان تگورا زماد نبی اخلاق تگورا او مخکران شاہ سراق پمندر آگے او سرداری کونین تی پرچور کڑا سرداری کونین میں فوراً پرچی تگوری او سراقا نیلا سنا چاپیر کڑل ورطوی اے سراقا من قریش تو وعدی خلاف نکو وینی سروی مرا بیاوائی زمان نبی وی واللہ منقدہ میراس کی پاتی دا چو وعدہ خلافی کونا تمنگ معاف کرئی سنگ کی نبی علیہ السلام انیولو دیو جن علماء فرمائی وی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی شکل سرداری کونین دے پس سفر تلیو سراقہ نبی علیہ السلام مدینی طیبہ کیو بیماری رال دنیانا امام الانبیاء چلاڑو سراقہ تچاویل اے سراقہ تچی پچا عاشق وی ستا معشوق دنیا نہ لاڑا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغی وقتی دسلو خانو دغی وقتی د 500 گڈو مالکو سراقہ وی زمادی پرب لا یزال قسم وی کب ما بید مال مختکتلی ما ولدا ټول مال د سرداری کونین پس صدقہ شوا دیتا محبت ہوئی دیتا منہ ہوئی نبی علیہ السلام صحابہ کا خلق لدے قسم دے ایمان درے ورزی چی مطالعہ کی بس سرے حیران شی دا سراقہ واقعہ مزومخ کی نبی علیہ السلام روان دے ہجرت دے اے سراقہ واپس راگے سلاسترہ نغلل برید اسلمی دا دیر شہسوار اور دیر بہادر انسانوں پا عربوں کی دا 70 کسان برابر کر سو کسان 70 کسان برابر کر وی زبی سر راوڑم دا انام با ویزا حاصلوم وہ زمان دا نبی اخلاق من مطالعہ کری ندی زدی حضراتو تویم بار بار چرونو زمان دا محبوب دا طرف دیر مطالعہ کی خلق تیوائی ما دا محبوب مبارک فطرت دا سے دے اللہ دے رحمو کی من خوب لاڑو پاتی شو ایسا منکڑل ما دا خکولی پیغمبر فطرت تا گورا صلی اللہ علیہ وسلم برید اسلمی سرد اویاو کسانو لاڑو پیغمبر علیہ السلام مبارک پسی دی دوران کے سردار کونین نزدې شوه د مدینه طیبه ته خودی ډیره جلدی وکړه ان چې ځان او رسولو چې پیغمبر برانه مکی مکرمه مدینه منوره ته نه دنه کی د قصد او اراده وکړه
70 کسانې پوی کړل چې کله درته ما اشاره وکړه بس د غشو باران به جوړوي پرېږدی به نه. وایي ډېره ښه ده. ملګري ټول سوار شو په اسونو باندې. سردار کونین مې یو ونې لاندې تشریف فرما دی. آی آی د دومره قوم نه محبوب مبارک د مسافرۍ ژوند تېروي، د پردیسۍ ژوند تېروي. هغه مکه چې ټولې د تره زامنو او د قوم په قبیلې باندې رنګ ده، لیکن هغه نن د ونې لاندې لاوارثه دغه وخت کې پروت دی. بریده فوراً هغوی ته ویل داسې چل دی که دا مونږ ژوندی ونیسو نو بیا به مونږ دپاره دا ښه وي چې په کوم انداز مونږ دی قتلو، هسې بیا قتلو. نو تاسې به ما ته ګوري چې ما دله کله اشاره وکړه نو زما به نښه دا وي چې ګوته مې داسې کړه نو د غشو باران به شروع کوي. که مې لاس داسې کو نو معنا به دا وي چې بس ما ونیولو او ځان راځي غشي ارس برابر کی بس اوچته وي. دا نخي نشانی ورته ورکړي. الله اکبر. محبوب مبارک بریده را ورسېدلو. سردار کونین ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه عرض کو پلار او مور در نظما قربان شاه بریده راغی. کسان چار چا پیر منگ نه ولاړ دي، نه تورشتا نه صغرشتا. ز پدی نه ما چې زب مرشما فهیروی پدی نه ما چې زب مرشما. یا رسول الله پتا خبکیګو الله نه دعا وغواړه. سراقه اسپس مکبانی دنن لاړو دعا وغواړه چې الله مو د دینم خلاص کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ولیدل، چهره انور مبارک ور باندې سترګې مبارک د بریده پسترګو باندې پرې وتلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته ګور، بریده حیران حیران ګور. تورې داسې نیولې دا تور لاندې روانه ده، د توري سر لاندې راغی. سرداری کونین تینا تپوس کی تسو کی ورتوی زبریدی ما. صدیق اکبر تے مخراوار سرداری کونین ورتوی اے زما دغار سور یارا بس برید خو یخ دے زمنگ د پارا خفیصلو شو خخ کلے کارو شو. بریدہ یخ دے زمنگ د پارا یخ فیصلو اکڑا، زمنگ د پاره خو فیصله وکړه، زمنگ په باره کې خسته فیصله وشوله. د بریده د خوان بریده نور متور لاندې لاړ. بیا ورته وی د کومې قبیلې نه یې؟ ورته وی د اسلم قبیلې نه یم. محبوب مبارک مې ورته وفرمایل اے ابو بکر صدیقه منګ هم سالم د ده نه شو، دی زمنګ نه سالم پاتې شو، دې ته زمونږ د خوا نه امن شو، هغه نه مونږ دپاره امن شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تی تپوس کی کمی قبیلی سر تعلق ساتی. زکا اسلم قبیلہ غټه قبیلہ دا وی سهم قبیلی سر بس استا په حق خفیصله وشلا. بریده اسلمی ورتناست یا خوالاړو ورتوی تسو کې تمرا تزانو خایا. چاته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سوی تسو کی زان رات اخایا ورتوی انا محمد بن عبداللہ ز محمد دا عبداللہ زویما او زد رب العالمین رسول پیغمبری ما. بریده ورتلاس ور اگد کو ورتوی زر زرات دا ایمان کلمہ اوایا. لاس داس کو نخوی داس اشارہ اکڑا نئی داس اشارہ اکڑا داس ورتلاس کو یو لاس خپل داسی خلاصی ورت داسی نیولے دے او دے گس لاس تے روا چولو سلاسی داسی انیو اگی قبیلہ کی دا عادتو چه زد دی کس چه چاپ سرا غلم زی غلام شما. آغا 70 کسان گوری سنگ پہ
مسئلہ اوشلا من خوراغلی اسل اخان بز منتملاویگی زمان مشرق لارو غلامی زنزیری غاڑی توا چولو زمان محبوب پیغمبر پاسی دلو زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دلو نبی الرحمہ پاسی دلو رحمت للعالمین نبی پاسی دلو بورائی دائی پخپل اخبان دکینو لاسی ورتداسی برکو چه سوک دا بورائی دا مرگری وی زد بورائی دا مرگری ما اویا کسان ٹول را راغلل عزیزانو توریزان پس راکاگی 70 کسانو ایمان روڑو سرداری کونین بی قافل مدینی طیبی تا 3 کسان ندی اس 73 کسان انشاءاللہ مدینی تننوزی عزیزانو برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ڈلی تا اولی دل اے زمامل گرو اسنا چی زمان پشانتی نور خلق حملہ کی ٹول چار چاپیراد سرداری کونین دو اخینا چاپیر روان شئی نبی علیہ السلام مبارک تمہیں بریدہ عجزانہ درخواست کی مور و پلار میں درن قربان شان منگا روانیو من خو مدنی طیبی تزو منگ دا پارا یو جنڈ پکار دا منگ دا پارا یو نشان پکار دے زما محبوب پیغمبر تم رمینہ کے راگے وی منگ سر نشان جنڈشت دینا محبوب مبارک میں پٹکے روا آگوستو ورطوی اے بریدہ دکی لرگے ورکو برے انیسا اے غیرت مند ووری واللہ العظیم پٹ گئے دا عزت علامہ دا پٹکے دا فتح علامہ دا پٹکے دا امن علامہ دا پٹکے دا سکون علامہ دا پٹکے واللہ العظیم دا عزت جامہ دا برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈ دا سنیولے پٹکے مبارک خلق و تزلیق یو ٹیم کے ورتے ہو کسر آگے ورطوی اے برید اخپل مرگرو کے دا جنڈ ما تراک طالب تکلیفی دیپ جڑا شوئی نا واللہ العظیم دا جنڈ دا حضوری پاک دا حکم نہ بغیر اچاتم نور کوما دی جنڈی سر ماتا سکون ملو دے بریدہ رضی اللہ عنہ تا چاہیو ظلویل چی بریدہ جون کے دی دیر خوشحالی لی دیری حکم از دیرا عجیب و ناشنا خوشحالی دا چستا تول ذہن عرصی بدل کری وی واللہ العظیم چکل محبوب مبارک پل پٹکے ما تراکو او ما تولدن جنڈ جوڑا کا نما بد محبوب مبارک مخت قتل بیو میں جنڈی تا قتل ما تا سکون ملاوی دو چکلا نبی علیہ السلام حرا مقام باندے حرائے و مقام دے فا آغی غنڈے باندے با عرب انصار راوتل دا سارنا او دا مازگر ما خام پوری با ولارو فا انتظار دا رسول اللہ کی فا انتظار دا چاہ کی ایسے استاذی فیصلہ ہو کے انصار سر مین پکار نا دا ولی نا مین خو انصار سر پکار نا زکا انصار دے مین قابل خلق دے مکہ مکرمہ کی کھیان ورت خلق اکنستل مکہ مکرمہ کی ورت ازگی مخی تواچول مکہ مکرمہ کی پکانو اوشتو مکہ مکرمہ کی دا غبی عزتین اگوی کولی دا اغا ملگری بیوال کم ملگرو باندے بچے رسول اللہ مبارک خپا کی دلو لیکن زمان محبوب پیغمبر سکی سراقہ بارکی سویل دا خودی ابی جہل در آلے گلو لیکن زمان نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ورتکی وعدہ ورسرکی او دا نور ٹول ناشنا خبر پریدئی یو خبر ما تقریقی کڑی و تاستا بیاد یا بیاد نہیں سرداری کونن چراوتو دا ہجرت پشپا باندے نو پکٹ باندے سوک پر خودو ماشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو جائے پر خودو تب زمان پر کٹ تشریف فرمائی عزیزانو کٹی پہ ساتھلو دا فلسفہ چاہتم ندا معلوم
د اهل مکه والا او ټول امانتونه د رسول الله مبارک سره پراته هغه خپل مال په د ساتلو چې دا امین دی خیانتګر نه دی دا صادق دی کاذب نه دی دا د بل په مال خیر ساتي په کار خداو چې ابو بکر صدیق ته ویلي رضی الله دا زما رای دا موږ د سوي وخه زموږ فطرت داسې دی چې و خراتا وګه جمال به اوچت کو ها زګوره د هغه مجاهدینو کلک مخالفم چې بغیر د قاضي د فیصله نه د بل مال غنیمت ګڼي بالکل نه دی پکار مجاهده فلسفه د اسلام یاد کا فلسفه د تعلیمات د مصطفی کا در سره وی بیا با ستا جنډه ان شاء الله د دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي او کتلک دوکه شوي په سور مخ او سپین مخ باندې په گاډي ټوپک باندې پراټولور د مال باندې نبی د فتح سوچ مکوا ذلت کې بواقع شي سره خیال دی د علی کرم الله وجهه چې په کم ځای ناس ته دا سیبا خزانی دی مال دی دولت دی سار علی سبرا پاسې دی چرا اوتو د علی نه خو معشوقه جدا شوی دا علی سترګې سری سری دي زدي مرګورو ته دا سیدان زړه خو پیژنم چاره ته ول څنګه پیژنم مالدا د خدای غوسه کین او چې غوسه شي دوی سترګو کې یو قسم سروال راشي سترګې سری سری شي علی رضی الله عنه چې بار را اوتنو مخیم سرو سترګې مبارکې مصری اوخ کې روان دي نو ناګهانه پی یو کس راغی دا د ابي لهب غلام دی نو زما د ذهن نه اوتلو حافظه ډېره کمزور شو الله دې خیر پېښ اوس مې قتل وران لاړ نو مې غلام ورته راغی نو دی پوګې دا سلاس کې خودو ورته اے علي رضی الله تعالی عنه نندر غمجنی نندر خپئی ننستا حالات بدل دی اے علی داسی خفگان ماستا پا مخی لیدلے نو ورتوی خپ بنئی ما زما دزر ما شق مان جدا شوان ورتوی رازان زبدی بوزم ابی لہب تا زبدی بوزم پلان کی تا ورتوی اے دخدے بندان کدا ټول عرب مال خوشالی را کئی ما چخپل ما شقلی دلی نوی زما دی پر بلا یزال قسم ما سو خوشال ولے نشی خورازہ کار میں دے در سرا نلا سے ونیولو دا سے مال را اویستو ورتوی دا دی خپل مالک تا ورکا ابی لہب تا ورکا اے ابی لہب کلک مخالف دے او دا ابی لہب مال بچا ساتلو نبی علیہ السلام عجیبا وی دا خپل مال والے او تی ولی پیغمبر سشو استاد ترزوی سشو علی سے پجڑا شو یا غلاڑو بس دا خپل امانتم والے علی سے اعلانو پر آزی علکا اگا خلقو چی دا رسول اللہ نہیں بیگا پیرا کولا او دا رسول اللہ مبارک نہیں دا غید دا گرفتاری او دا قتل دا پارے ټول اشپرونه کړي وا نن هغه خلق راشي خپل امانتونه دی والی علی خپل امانتونه موالی هر سړی رازا علی سے ورته خپل امانتونه ورکوا درې ورځو کې خدا علی سے امانتونه تقسیم شو دومره مال ولته ټول مال خلاص علی سے پودرې دو خدای دې تاسو مونږ ټول ته دا مقام را کې د عربو دغه وخت د راټولېدو یو ځو اغه ته چې کوم ځای باندې رسول الله مبارک جنډه لګولې و مسجد رعایا ورته وي هغه مسجد رعایا باندې دلته غلوی میدانو هموار ځو پلانو دې کې به د عربو د خلق را جمع کېدل نو علي صاحب اعلان وکړو اے خلق اغل تراشی د مروان دی طرف تراشی اهم اعلان دې درته کوما ټول خلق رالل عربو کیو شو ضروری خبره به شو ټول براته خلق ټول رال ورتوي اے خلقا
چاچی زما د معشوقی سرا سامانتونه خودلیو اغه ارچا تخپل رسیدلی او کنا کچا ته نه رسیدلی आवाज وکي عرب ټول لاسونه برکل من تخپل امانت نرال علی رضی اللہ تعالی عنہ میں صادر پوگواچو فوراً کورتا نزی مدینی منوری تروان شو علی رضی اللہ تعالی عنہ مکی مکرمین سو ملگرو پہ آواز کو اے علی آواز روان لا ردا تکلیف دے ورطوی ما پر دی علی رضی اللہ تعالی عنہ دمرتیز مزل کرے دے دعا بے کولا یا الہ العالمین کم مزل چی امام الانبیاء ترا لن کرے دے یا اللہ وی دری کسانو زیوی ما یا اللہ دویم را سرتی الہ العالمین یریگم دچانم مخلوق ننا خو یا اللہ ما زرزر ما شقیت ارسوا علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تا اگر رسیدلے پلا رکی زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سلام اللہ شوی انشاءاللہ ابر روانی جمعہ تک اللہ تمنظری واقعہ با انشاءاللہ بے بیانو انشاءاللہ العزیز یورو دعا دا پارا درخواست کریں انشاءاللہ دعا بو تغوارو انشاءاللہ ټولو ته دعا کو الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو د هجرت واقعا کې اهم فلسفه پرته ده هغه ده چې د زړه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اتباع مال متاع مال دولت منصب دا ټول عارضی شیزونه دي نن تا سره او سبا د بل چا سره کم چا سره چې د نبی علیہ السلام محبت زړه کې وړه ا دنیا کې مالدار او آخرت کې مالدار دي الله دې مونږ او تاسو د حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ په نقش قدم باندې روان کی بریدہ رضی اللہ عنہ پاک واقعہ به انشاءاللہ را روان جمعه ته بیانو چې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینه منوره انصار په حرا مقام باندې حرا هغه مقام دی د بقیع شریفی دی طرف ته اخیری ګډ کې پروت دی مشرق طرف د مدینه منوره جنت البقیع شریفه چې په کوم ځای کې قبرستان دی د مخامخ غټي ونی وي مخ کې وي د قجرو اوس التخو آبادین دي هغه ځای باندې به انصار ودرېدل تفصیل به ان شاء الله روانه جمعه ته بیانو به انصار چیر تلال دي زنه ټول به قباء تلی قباء د مدینه منوره د مسجد نبوي شریف نه 3 کیلومتر تقریبا زیات کم فاصله کې پرته ده دعا او الہ العالمین خدای زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي